د خپل ویژن جوړولو لپاره چې لومبۍ به ځان له پیشن معلوم کړي، دویم به د کامیابو شخصیاتو لیست یا د کامیابو ادارو لیست جوړ کړي چې هغې ستاسو غوندې ویژن او مقصد لري، او بیا به تاسو د هغې د ویژن حصه جوړه شئ. یعنې که هغه لیډر وي تاسو به د هغې فالوور شئ، او که هغه انسټیټیوشن وي تاسو به د هغې امپلای شئ. تاسو چې کله بیا سحر کار له ځئ نو ستاسو ویژن ستاسو د ادارې یا د لیډر ویژن به چونکې یو شانتي وي نو تاسو په جذبې سره ځئ، او هلته چې کله تاسو کار کوئ نو تاسو به ښه فیل کوئ، سیکیور به فیل کوئ، او بیا چې کله ماښام واپس کور ته راځئ نو تاسو به ډېر زیات خوشحاله او مطمئن به یې. ولې تاسو به دا فیل کوئ چې نن ورځ ما ډېره پروډکټیو تېره کړې ده، د خپل ویژن او مقصد لاندې مې تېره کړې ده. نو په دې سره به تاسو ژوند هم ښه تېرېږي، او تاسو د مرګ نه مخکې به انشاءالله دونه غټ کار وکړی شئ چې ستاسو د دنیا او د آخرت د دواړو د فلاح دپاره به ذخیره وي. د خدای دپاره پښتنو سانونه او پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.